زه د هیچا طرف نه نیسم، زه به د هغه چا طرف ته یم چې هغه د افغانستان د خیر غوښتونکی او د ځوانانو هغه که نر وي که ښځې وي د هغوی د آیندې د خیر غوښتونکي وي، هغه چې هر څوک وي. لومړی زما نظر به دا وي، البته زه په دې نظر یم، زیاتره ملګري په دې ان دي که نه، زه په نړۍ کې به کیدای سي هیڅ داسې تحول نه راځي چې هغه د تر شا پورې یو څوک ونه لري. هر چېرته کوم تحول چې راځي هغه بیا په داسې غټه کچه یو تحول لکه سوریه کې چې راځي یا افغانستان کې چې راځي یا نورو ملکونو کې حتما به تر شا پورې سیاستونه یا به استخبارات یو دلایل یو څه به وي. نو خو زه د افغانستان وروستي تحول ته که په دې اشاره وګورم، زه فکر کوم زیاتره خلک مثلا دا کریډیټ پاکستان ته ورکوي چې نه دا کار د پاکستان و او د پاکستان استخبارات دومره قوي دي چې په سیمه کې دومره قوي بدلون راوستلی سي. خو زه فکر کوم دا به یو غلط تعبیر وي، ځکه پاکستان نه باید موږ دومره وپړسو، دومره یې غټ کړو، ځکه پاکستان کې دننه ډېر مشکلات شته، اقتصاد یې د اوس زوال سره مخ ده، اقتصاد کې مشکلات شته، سیاست کې مشکلات شته، امنیت د هرې نګاه نه موږ تاسو ټول د دې شاهدان یو چې هغه مشکلات لري. نو پاکستان زما په نظر دومره غټ نه ده چې په سیمه کې د دومره قوي بدلونونه راوستلی سي او یا د په داسې یو هیواد باندې په داسې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې حاکم وي. کیدای سي نفوذ به ولري، ځکه هغه د سیمې هیوادونه ټول د یو هیواد په بل کې کار کوي، بل هیواد په بل کې. خو زه فکر کوم د دې کریډیټ ورکول پاکستان ته دا به ښه نه وي، ځکه پاکستان دومره غټ نه ده چې موږ دومره غټ کړو. صحیح ده، یو وخت کې به پاکستان ډېر نفوذ درلوده، خو دا به زما په نظر د دې معنا لري لکه یو څوک چې زمری وروزي وړکی راغټ کړي، بله ورځ هغه دلته خپله یو خطر باندې بدل سي. او بل پاتې سولو د حقانی او د قندار د خلکو ټکر یا د لوی قندار او د غلجي یا په لوی کې د دورانی فکر کوم کېدای سي دا به وي، ځکه لکه د حقانی نیټورک یا ډله هغه افغانستان ته په دې نظر ګوري لکه شینواري صاحب چې ویلی چې په افغانستان کې 100 کلن نظام تېر شوی، داسې نظام چې نړۍ خلکو لیدلی ده، د نړۍ بدلونونه یې لیدلي دي. افغانستان هغه 100 کاله یا 21 کاله مخکې افغانستان نه ده، یا 22 کاله مخکې چې کله افغانستان ته دوی راغلل، افغانستان یو کنډواله و او دوی په یو کنډواله باندې یو جنگي ماحول نه دوی نسبي آرامي راوستل. هغه څه مثلا کوڅه په کوڅه جنګ و، کور په کور جنګ و، یا کلی په کلی جنګ و، هغه حالت د افغانستان دوی وایسته. هغه جنګ یوې نقطې ته بوته چې هغه پنجشیر نقطه وه یا د شمالي ولایتونو. نو افغانستان هغه د چا خبره، د افغانستان خلکو له بدترو نه بد بهتر ګڼل. خو د حقانی شبکه یا د حقانی فکر خلک هغه اوس افغانستان ته په هغه نظر نه ګوري لکه 100 کاله مخکې چې هغوی وایي نړۍ سره روابط مهمه دي، نړۍ سره تماس نیول مهمه دي، د نړۍ خلکو ته غوږ کېښودل مهمه دي، د افغانستان خلکو ته حقوق ورکول مهمه دي. مثلا لکه نبیل صاحب چې ویلي دي چې زه د حقانی په څیره کې د جولاني څیره وینم یا د هغه فکر وینم. واقعا زه فکر کوم همداسې به وي، ځکه هغه غواړي چې افغانستان خلکو ته، ښځو ته، البته ځوانانو ته وخت ورکړي، د کار زمینه برابره کړي. کیدای شي موږ بیا عملا شاهدان هم وو که چیرې همدغه نیټورک نه و، یعنی که دا خلک نه و، کیدای شي په افغانستان کې په خصوصا په وزارت داخله یا وزارت دفاع یا په نورو اداراتو کې د تیر دولت هیچا به کار نه پکې کاوه، ځکه بعضې خلکو دا فکر کاوه لکه د هغې خلکو چې بس موږ په افغانستان باندې واکمن سوي یو، په وچ زور به سوي او اوس چې څه کولی سو باید وي کړو. او نور لکه هغه بلا تشبیه به ووایو، لکه هغه یو چاته یو شپون ده چې یو رمه په لاس ورکړي، ووایي چې زه د دې واک لرم چې نور څنګه یې کولی سم هغسې استفاده ترې وکړم. خو نه، ځینې په دې کې بیا په دې فکر و چې نه دا پخوانی د ولس نه ده، دا مثلا نړۍ لیدلې ده. هغه خلک هم خپله غواړي چې مثلا موږ له نړۍ سره روابط ولرو. نو دا خبرې سته، خو بیا په مجموع کې که فکر وکړو دوی یعنی د چا چې په وطن باندې زړه درد وکړي هغه خلک غواړي چې وطنوالو ته حق هم ورکړي. خو بیا کله چې دې ټکي ته ټوله کې جناب دا پوښتنه به داسې وکړم، په ټوله کې طالبان د افغانستان په ګټه دي او که په تاوان فعلي واکمني؟ زه فکر کوم په دې کې لکه ما چې ویل دوه فکرونه دي. یو داسې فکر کوي چې زه په زور راغلی یم، په زور باندې واکمن یم، نو هر څه چې کوم لکه یو غلیمات په سترګه ګوري افغانستان ته باید زه وکړم. څوک داسې فکر کوي واضح؟ لکه په دې کې زه خاص نوم نسم ورکولی چې مثلا دورانیان په دې نظر دي. په هغوی کې یو دا نظر ده چې هغه وایي چې نه موږ مثلا د هغوی د لکه د حقاني
هم فکر دی هغوی وایي چې نه د افغانستان خلکو ته باید وخت ورکړل سي، مثلا تعلیم د تحصیل هر څه ته باید اجازه ورکړلی سي. خو بعضې به په هغې کې په داسې نظر دي چې حتی هغوی وایي چې د تصویر اجازه نشته، د مرکې اجازه نشته، زه چې څه وایم هغه باید وسي په هغوی کې. مننه. په بخښنې سره دلته بیرته راګرځو دغه ډیالوګ چې سر له اوسه وشي بیا نو دغه ډېر اوږدېږي. یوازې یو پوښتنه بله کوم له نوري صاحب څخه. نوري صاحب فکر کوم زده کړې خو دې کړي دي، حد اقل لیسانس خو کوي، له خبره دې داسې ښکاري. یو لیسانسه ځوان که یو چاته د خور او مور ښکنځل وکړي دا بده خبره ده که سمه؟ دلته فرق لري. یو څوک ولې مجبوره کیږي چې یو په اصطلاح یو عکس العمل وکړي. کله چې یو چاته مثلا اخطار ورکول کیږي چې زه تا پورته کوم په کومه سیمه کې چې نو زه تاسو سره داسې کولی شم، بیا یو څوک ځان ته دیموکرات وایي، یو وایي، نو زما بحث پر دې نه دی خدای تا ته په چا اختارونه درکړي، زه پر هغه نه غږېږم. تا ما ته زما په یو ویډیو کلیپ کې ما ویډیو جوړه کړې ده، ما ویډیو اچولې ده،